سلور کارونه دا سدي چې د رمضان مبارک په میاشت کې دا په کثرت سره کوي. دا سلور کارونه دا سلور شیزونه کم دي چې په دغه حواله سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باقاعده خپل امت ته دا ترغیب ورکړل چې د رمضان مبارک میاشت کله شروع شي د رمضان مبارک په میاشت کې دا سلور کارونه دا ډېر په کثرت سره کوي. یقیني طور پر د رمضان مبارک میاشت دا موږ تاسو د الله رب العزت یو ګفت را کړل، یو تحفه را کړل چې موږ تاسو د دینه فائدہ اوچته کو. او یقیني طور پر بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې میاشتې چې قدر او قیمت ته هغه بیا زیات هغه ته پته رچی د دې میاشتې څومره قدر او قیمت ته. نو بیا ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا سلور کارونه موږ تاسو ته خودلې دي چې د رمضان مبارک په میاشت کې دا سلور کارونه چې کوم دي دا په کثرت سره کوي. دا سلور کارونه کم دي. رازو اولنی کار طرف ته، اولنی شیز طرف ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو د رمضان مبارک په میاشت کې په کثرت سره لا اله الا الله وایي. یعنی لا اله الا الله دا داسې ذکر دی چې دا الله رب العزت ته ډیر زیات خوښ دی. دا د الله رب العزت د توحید ذکر دی، یعنی د الله رب العزت وحدانیت په دې کې بیان شوی دی چې نشته دی لایق د عبادت مگر یو الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله دا چې موږ تاسو څومره په کثرت سره ویو چلته پھرته موږ ویو نو په دې باندې الله رب العزت ډیر زیات خوشحاليږي. او یقیني طور پر دا کلمه موږ تاسو خپل زړه ته کوزو چې صرف الله رب العزت هغه ذات دی چې هغه ارسکی، هغه داسې ذات دی چې داغه همسر نشي، هغه داسې ذات دی چې هغه موږ پیدا کړیو یو داسې نطفه نه چې بالکل حقیر نطفه ده. بیا الله حضرت موږ تاسو ته دا دومره بهترین جسم را کړل، په جسم کې بیا څو نعمتونه دي، سترګې دي، خوله ده، پوزه ده، لاسونه دي، یو نعمت چې کوم دی هغه د کروڑاو دی. نو بهرحال په کثرت سره د لا اله الا الله ذکر کول او لا اله الا الله دا الله رب عزت ټول زیات افضل چې کوم دی محبوب عمل له، محبوب ذکر له. په حدیث شریف کې راځي چې ټول افضل ذکر چې کوم دی لا اله الا الله دی. د هغې نه علاوه د ډېر بېشماره فضایل دي او کچري موږ چلتي پھرتي دا کلمه زموږ په ژبه باندې جاری وي اسې موږ له پکار دی چې موږ تاسو عادت واچو او کچري چلتي پھرتي زموږ په ژبه باندې دا کلمه جاری وي. په حدیث شریف کې راځي چې د کوم انسان آخري کلمه لا اله الا الله وي دخل الجنه، دا انسان به ډایرکټ جنت ته کوم دی داخليږي. نو یقیني طور پر چې موږ تاسو د دې کلمې کثرت کو نو ان شاء الله تعالی په دې باندې به زموږ خاتمه راځي. چې کله انسان یو عمل عادت جوړ کی نو هغه بیا دا عادت وي، هغه بیا دا په جواب باندې جاری وي. نو چې لا اله الا الله زموږ تاسو په جواب باندې جاری وي د دې روزي د برکت سره ان شاء الله تعالی بغیر رمضان کې هم زموږ تاسو په جواب باندې جاری وي. نو اول د کلمه لا اله الا الله کثرت کول، دویم چې کوم دی د استغفار کثرت کول. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د رمضان مبارک په میاشت کې په کثرت سره استغفار کوي. دا هغه میاشت چې د دې دویمه چې عشره ده هغه الله رب عزت مغفرت ګرځول الله په عشره رحمت ته، دویمه چې کوم دی هغه د مغفرت عشره ده. نو په دې میاشت کې چې څومره زیات استغفار کول شي هغه کم دی، ځکه چې په دې میاشت کې الله رب العزت په کثرت سره الله رب العزت ګناهونه معاف کړي. دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې د الله رب العزت رحمت، مغفرت، د الله رب العزت مهرباني هغه د باران په شان دي چې کوم دی وريږي. نو یقیني طور پر پکاردار چې موږ په دې میاشت کې په کثرت سره استغفار کوو. د استغفار بشماره فائدې دي، موږ تاسو ته په خپل څومره فائدې دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان په کثرت سره استغفار کوي نو الله رب العزت د دې چې کوم څومره تنګیان دي هغه به ختمي، د دې چې څومره پریشانیاں دي هغه به لری کی او د هر تنګي نه بدل چې کوم نجات ورکي، د هر پریشانی نه بدل نجات ورکي. او الله رب العزت په د داسې زینه د رزق ورکي چې د هغه زینه به د دا وهم او ګمان هم نوي. نو کچري تاسو دا غواړئ چې د هر قسم تنګیلا، هر قسم پریشانیاں نه، هر قسم مصیبتونو موږ بچ شو او د الله رب العزت د داسې زینه موږ تاسو ته رزق راکړي چې د غیب نه رزق راکړي. نو د کلمه چې کوم دا استغفار دا لازم وساتئ چې څومره ویل شي استغفار په دې کې زموږ دنیاوي فائدې دي او ظاهره خبره ده د ګناهونو معافي ذریعہ هم ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خوشخبری ده د انسان لپاره چې د قیامت پر باندې د هغه په نامه اعمال کې په کثرت سره چې کوم دی استغفار کچري بګوي او دا داسې انسان لپاره خوشخبری ده. نو بهرحال د استغفار چې څومره کثرت کول شي دا د دې په ذریعہ باندې الله رب انسان ګناهونه معاف کړي او چې الله رب ګناهونه معاف کړي نو یقیني طور پر موږ تاسو به د ګناهونو صفا کیږو. التائب کما لا ذنب له، سمجھ کې خبر راځي تو بکون کې دا سره چې گویا دا سره تو ګناه کړم نه دي. نو الله رب العزت دا عمل دا استغفار ډیر زیات وخت دی. د پکار دا د چې تاسو دنیوي حواله سره راحت غواړئ، د ګناهونو معافي غواړئ
د هر قسم له تنګینا نجات غواړي نو استغفار کثرت کوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا دویم عمل چې د رمضان مبارک په میاشت کې دې کثرت کوئ. دریم هغه عمل له چې هغه د انسان د ځان لپاره د دعا عمل اخیری. دریم هغه عمل چې د جهنم نه پناه غواړي. د دریم عشره چې کوم د رمضان مبارک دې د جهنم نه د خلاصي عشره ویل کیږي. په دې عشره کې الله رب العزت هغه انسانان هم معاف کړي چې په کوم کسانو باندې جهنم واجب شوی وي خپل د ګناهونو په وجه باندې، نو په کثرت سره چې د جهنم نه پناه غوښته. او څلورم هغه عمل چې د جنت طلب کول، د جنت الفردوس طلب کول، نو په کثرت سره چې د الله رب العزت نه د جنت طلب کول. الله موږ چې جنت الفردوس نصیب کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله الله رب العزت غواړي نو جنت الفردوس غواړي. نو جنت الفردوس چې هدا الله رب العزت غواړي نو دا څلور کارونه لا اله الا الله کثرت، د استغفار کثرت، او د جهنم نه د پناه او د جنت د طلب کېدو، د دې څلور اعمالو چې تاسو کثرت وکړئ ان شاء الله تعالی الله رب العزت په موږ تاسو ته د رمضان مبارک چې برکات دي، د رمضان مبارک چې نعمتونه دي، د رمضان مبارک چې څومره فائدې دي هغه الله رب موږ تاسو ته نصیب کړي. بهرحال الله رب دې موږ تاسو ته د سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.